د کرکټ میچونه خو موږ او تاسو ته په ظاهره یو کیل ښکاري، خو تاسو ته پته شته چې دا صرف یو کیل نه دی، دې پسې شاته د بیلیونونو روپو بزنس دی چې دا څوک مینیج کوي؟ ICC انټرنیشنل کرکټ کونسل. په نن ویډیو کې به تاسو ته پته ولګیږي چې په یو ایونټ باندې ایشیا کپ یا T20 ورلډ کپ په دې باندې په بیلیونونو ډالر خرچه راځي. مثال د هغې دپاره ټرافي ارینج کول، امپایرانو ته پیسې ورکول، د هر ملک کرکټ بورډ ته پیسې ورکول. دا پیسې آخرکار ICC سره کم ځینه راځي او ICC په خپله څرنګې پیسې ګټي. نو دا ټول معلومات به تاسو ته په نن ویډیو کې میلاویږي. ویډیو ډېره انټرسټینګ ده، تر اخره یې وګورئ. د کرکټ موږ سره 3 کیټګریز راځي: ورلډ کپ، T20 ورلډ کپ، ODI ورلډ کپ. دا مینیج کوي ICC انټرنیشنل کرکټ کونسل. ایشیا کپ مینیج کوي ECB ایشین کرکټ کونسل. همدغه شانې بایلیټرل میچونه چې کوم دوه ملکونو خپل منځ کې سیریز میچونه یا ټیسټ میچونه دا د هر ملک کرکټ بورډ مینیج کوي. نن به موږ خبره کوو د ICC. لکه څنګه چې ما تاسو ته وویلې چې ICC په هر ایونټ باندې په بیلیونز ډالر خرچه کوي، خو آخرکار سوال دا راځي چې ICC کوم داسې سورسز لري چې ICC ته د هغې طرف نه پیسې راځي او دی دا پوره سیسټم د کرکټ مینیج کوي. نو ICC سره پیسې کم سیټ نه راځي. دا څومره پیسې چې ICC خرچ کوي په هر ایونټ باندې د دې یو په ډبل ICC ته په خپله میلاویږي. 3 داسې غټ سورسز دي چې د هغې طرف نه ICC ته پیسې میلاویږي چې دی په دا پوره سیسټم مینیج کوي. ټولو نه اول میډیا رایټس. د موږ او تاسو چې کم ټي وي چینل باندې میچ ګورو د دې خپل رایټ خرڅېږي، یعنې چې دغه کم چینل والا ICC په ده باندې خپل رایټ خرڅوي چې زه به ستا دغه میچ په خپل چینل باندې په خپل ملک کې خلکو ته شو کوم، خو د دې په بدلې کې د دغه چینل والا ICC ته په یو خاص مقدار باندې ډالر ورکوي، پیسې ورکوي. دوهم او یو غټ سورس چې د ICC دی هغه دی سپانسرشپ. په دا ګراوند کې چې موږ او تاسو د مختلف بزنس لوګوز ګورو، د هغوی پروموشن ګورو، دغه بزنس والا ICC ته په لکونو ډالرز ورکوي. د هغوی خپل منځ کې معاهده کیږي چې زه به ستا دغه بزنس د کرکټ کې، ځکه کرکټ خلک په ډېر زیات مقدار باندې ګوري، نو دوی د خپل بزنس په بدلې کې ICC ته په لکونو ډالر ورکوي. دریم چې په دا کم ملک کې دغه ایونټ کیږي T20 ورلډ کپ یا ورلډ کپ کیږي، نو هغه هوسټینګ ملک ICC ته یو خاص مقدار باندې پیسې ورکوي چې بیا دغه ملک په خپله هم په څو طریقو باندې پیسې ګټي. لکه مثال د خپل ملک ټوریزم هم زیاتوي، د هغې چې کم خلک ګراوند ته انټري کوي د هغې ټیکټې او همدغه شانې نورې څه طریقې دي هغه خپله هم بیا پیسې ګټي او ICC ته دی خپله هم یو خاص مقدار باندې پیسې ورکوي. نو دا و د کرکټ ICC بزنس ماډل چې ICC په کومې طریقې باندې دغه کرکټ مینیج کوي. نو امید ده چې ویډیو به مو خوښه شوې. ویډیو معلوماتي ده، د خپل ملګرو سره لازمي شیر کوئ او د دغه شانې معلوماتي ویډیوګانو دپاره د اکاونټ سره لازمي فالو کوئ.